د هغې نه بعد ورو سوال کړی دی چې یو سړی قرآن کریم تلاوت کوي او اودس یې نه نو د ده څه حکم دی؟ الجواب بالله التوفیق. قرآن کریم دپاره اودس کول دا مستحب دي چې سړی تلاوت کوي او دغه د حفظ نه کوي د خپل دماغونه، نو اودس کول د دې لپاره مستحب دي. او که یو سړی د یادو نه قرآن کریم وایي او اودس ونه کړي نو په دې کې هیڅ حرج نشته دی، دا بلکل کولی شي. خو قرآن کریم له به لاس نه وړي چې کله د سړي اودس نه، او چې کله اودس وي نو بیا قرآن کریم هم راغستی شي. نو المختصر دا چې اودس دې وي نو قرآن کریم مسه کولی شي او تلاوت د قرآن کریم نه کولی شي. او که اودس دې نه نو بیا د یادو نه قرآن کریم ویلی شي، او مستحب او غوره او بهتره خبره دا ده چې اودس وکړي. هذا والله اعلم.